السلام علیکم درنو هیوادوالو ملګرو د هیواد څخه بهر او داخل کې درنو محترم افغانانو ورونو ما د عامه پوهاوي په بخش کې د کرونا په مقابل کې دغه ماسک اغوستی دی تر څو چې دا زموږ د عامه ولس د خیر ښېګڼې په هکله یو خبر وي کوم چې زما د توانه پوره دی خصوصا هغه برخو کې هغه مریضانو کې چې هغوی موږ په کور کې ځینې ناروغان ممکن ولرو چې هغه شکر ولري هغوی استما ناروغي ولري سابندي COPD چې هغوی ډېر زیات د دې خطر سره معروض دي ځکه د هغوی ایمیونټي خصوصا هغه مریضان چې هغوی سټیراید دواګانې الي لکه ډیکاډران الي پرنیزولون الي میټایل پرنیزولون دلتا کورټیل وغیره هغه د دې ناروغانو عمومي معافیتي سیستم چې دی په تعویق ورځي ریسپانس یې کموي د هغې جواب کموي نو په دې اساس باندې مونږه د دې ناروغانو باید ډیر خاص خیال وساتو نو د کور په داخل کې د ننوتو په برخه کې کوم ځای کې چې کور دی دروازه ده هغې ځای کې باید د لاس وینځلو لپاره صابون موجود وي د ورځې په جریان کې تر څو چې مونږ ویده کیو هغې پورې یو 20 ځله کم از کم لاسونه پرېمینځل شي او بیرته وچ کړل شي بل دغسې معروض ناروغان که چېرته د هغه ناروغان سره چې هغوی معمولي ټوخی هم ولري زکام ولري نو دا به ډېره ښه چې هغوی سره فاصله ونیسي 3 متره پورې او یا 6 فوټو پورې 2 متره هم کفایت کوي او ماسک به اچي حفاظتي ځکه چې د دې ناروغۍ دا کوم وایرس چې دی دا یو کوچنی وایرس دی د 300 نه 400 نه 500 نانومترو پورې چې د دې عامه ماسک څخه هم نه تېرېدلی شي بل هغه ناروغان چې د هغوی د ګردو مسایل ولري رینل فیلر ورته وایي یا د ګردې حاد عدم کفایه یا مزمن عدم کفایه هغوی هم د دې خطر سره معروض دي هغه ناروغان چې هغوی د کانسر ضد دواګانې اخلي هغوی هم د دې ډېر خطر سره دغه دي مخ دي سایټوتوکسیک دواګانې چې څوک استعمالوي یو ناروغ ترانسپلانټ کړی دی او دې دپاره چې ریجکټ نه شي د هغې دپاره ځینې دواګانې لکه میتوتریکزیټ او سایکلوفاسفاماید دا خلک ورسره ډېر معروض دي دوی سره باید نهایت درجه احتیاط وشي تر څو چې د دغې وژونکې ناروغۍ څخه په امان کې پاتې شي عموما ځوانان د کم عمره خلک دا کم وخته کېږي خو دې مقصد دا نه دی چې هغوی د احتیاطونه کوي هغوی به هم د احتیاط نه کار اخلي په دې هکله ډېره مننه امیدوار یم چې دغه لږ ډېر کوشش زموږ د ټولو هیوادوالو او د ټول انسانیت د ښېګڼې او د هغوی د خوشحالۍ د هغوی د ښه صحت باعث وګرځي السلام علیکم ورحمة الله